السلام علیکم سلامونه اوریدونکو سلامونه غږ دی د ریډیو دلبر FM 93 400 او د اختر په خصوصي خبرونو کې زه تاسو هوست تاسو دوست تاسو ملګری انعام جی تاسو له ګران ګونو او نیاز بین اوریدونکو ته اختر مبارک شه ستړي مو شي په خیر راغی او زکربان وی لکه اختر را باندې راشه لکه ماشوم بدل ته ډیر خوشاله شم ګران اوریدونکو چې کوم ځکه مې الله روغ جوړ آباد او خو خوشاله لره بالکل قربان دعاګانې هم در سره دي او هیله امید دغه دي چې کوم ځکه مې روغ جوړ او خوشاله وي انعام جی دا داسې چې راغی نو دومره ډیر په خوشاله باندې قربان اختر نوم د خوشاله دي او زه وایم چې د ما ګران اوریدونکو چرته دي کنه چې الله تعالی غیم سم ډیر زیات خوشاله ساتي او بالکل اختر چې دی کنه دا خلک په بانو باندې سکه قربان دا خوشاله او خلک ویره داسې خوشاله ولې د اختر ورځ ده نو بالکل جناب نن ورځ دا د اختر او د اختر د ورځې کې لګي دی او کډیر دي کنه مونږ به سم ډیر چې دی په خوشاله سره مازو یو بل سره به شریکو قربان کینو به خپل ملګرو سره خپل اوریدونکو سره خپل فیملی ممبر سره کچا سره د مونږ د وینې رښتې دي او کچا سره زمونږ د مینې رښتې دي ټول زما پکې د اختر مبارک وایم هغه وای چې سوي قربان رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے ٹھیک ہے عید کا دن ہے گلے آپ لگا کر ملیے عید کا دن ہے گلے آپ لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے نو دا قربان چې یو بل سره د اختر مبارک په کار دی او د اختر مبارک مقصد دا وی کنه چې موږ یو بل سره کینو خوشاله شو د یو بل تاسو بختونه کو یو بل نه په چل کې چې مخرو او منچې و غیره چې دینو هغه ته مخرو ټیک ده قربان بالکل دا شانت ډیر ملګری چې دي هغه برغلي پروګرامونه به کړی شکریا دا کوم د خپل منیجمنت د دلبر ریډیو د منیجمنت د حزب الله جان صاحب او د سره زما خو ګمل لګری صابر جان ورو چې په دې ټول حالو سره کې دا برپور برخه ده او د سره زموږ سیف الله جان ور چې دا غیمل ګرځي مننه کو قربان نور څومره ملګری چې دي کنه د دلبر ریډیو ټول راځي او د اختر د خصوصي خبرونه چې دي نو هغه تاسو خبر وړي زموږ انکل چې دی چا جانی رحمان الله انکل اختر دی مبارک شه لګه اول خدای ټول ملګرو ته د دلبر ریډیو څومره اورځي چې دي مرګری دي منیجمنت او پروګرام او دی کنه ټول ته چې الله دې خوشاله لري تاسو ټول او اختر هم ډیر او سم ډیر مبارک شه اوس پر اعظم خپل ګران اوردونکو څنګه له شه هیرو نه کنه نه ځان مې پناه غره کړم ما چې دې سوې کنه تاسو راته ګوري او دغه کېږي نه بالکل نوم نه اخلم خو پرې چې دیم راته سم کوڅه شي او تاسو هم ځکه چې نام چې نن د ځان سره څوک په پروګرام کې راوستري بالکل قربان زه دا نه وایم چې تاسو داغي مخ ته ګورئ یا شکل ته ګورئ نو خندا بدل شي نه تاسو چې داغي خبرې وره کنه نو بالکل خاندې وخامخه په مخونو باندې هم خوشاله راځي نو بالکل تاسو په مخونو باندې خنداګانې غواړو خوشاله غواړو او وسه نه غواړو خام چې یاره د خوند رنگ نه ډک پروګرام او خنداګانو خوشاله پروګرام بلکې جناب موږ به کوشش تاسو په مخونو باندې خنداګانې خوشاله راوړو او تاسو د اختر چې دی کنه دا په اصلي معنی کې موږ اختر جوړ کړو قربان به د خسته خپل زبردست موقع باندې په دې دونه خسته خپل اختر کې زما خسته ملګری ډیر کیوټ ملګری زه ورته وایم کني یاسي بدرنګ دي خو زم چې خوشاله شي کنه زما ډیر خوږ ملګری رحیم ګل نور ستړي مشي په خیر رحیم ګل نور څنګه لې اختر السلام علیکم انعام جی څنګه لې روزانه خوشاله اوسئ زه هم د خپل طرفه ګرانو اوریدونکو ته د ورکوټي اختر مبارکي ورکوم او بیا خصوصا د ټول مسلمانانو د ورکوټي اختر خوشحالي ډیره مبارک رحیم ګل خلک وته داسې وي کنه استاد هم ډیره مبارک شي وته خلک وته دا وي ز خپل غټ اوریدونکو ته ورکوټي اختر مبارک نه موږ اوریدونکو عالم پکشتا غټم پکشتا ټول دا څه ورته دا اختر مبارکي ورکوم نه مطلب دې څه خو بس نه خلکو له پیسې ورکوم نه نه مې چې خلکو له پیسې ورکې مبارکي ورکوم نو تاسو ته ورکړي دي خو ته چې دا بار خلکو ته اختر مبارک شه نو تاسو څه مطلب چې مال سره کې نه نن تاسو ربن ملګری راغلی نن بس تا کار خرابي نه څنګه هغه داسې کول کنه نه تاسو کې د مال په خبرو راولې نه بالکل نه درولې ما قربان داسې کار دی کنه چې او د سره خبرې اترې کو او زمون کبډي چې دنو زمون کبډي دار چې یو بل په خبرو کې مخکې وو د خوان خبرو کوشش ودا کو چې د خوان خبرو کوشش چې ګران ورځي کې خوشاله شي کنه ما ته اختر مبارک یړو نه تاسو ما وی چې ستام د اختر مبارک شکر یا غره صحیح دی بیا دا کور نه چې کومې پټي را بچ کړي دی وروړي دي کنه دا د الله روکي کلمات نه باغې مې خټه کې وانه غستل دا لا دې خبره ګران اوریدونکو رحیم ګل زمونږ خپل ملګری نه بالکل د ته به خټکونه پس به بیا مونږ د خټکونه پس به بیا رحیم ګل لوا چې دی کنه
دا اول خو یو څلور ځای کې خټکي بیه کړه که نه ما ته دلته ډېر زیات ګران نه دي ما ته پیسې ورکړه پیسې ګران